بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه ملګرو، ښه راغلاست HTML ویډیوز ته. د HTML په دې ویډیو کې موږ په سیمنټک او نان سیمنټک ایلیمنټس باندې خبره کوو. سیمنټک ایلیمنټس ته ویل کیږي او نان سیمنټک ایلیمنټس ته وایي. سیمنټک ایلیمنټس موږ سره کوم دي او نان سیمنټک ایلیمنټس موږ سره کوم دي. نو اول خبره کوو په سیمنټک ایلیمنټس باندې. What are semantic elements? A semantic element clearly describes its meaning to both the browser and the developer. Semantic element هغه element ته ویل کیږي یا semantic element زموږ سره هغه elements دي چې په هغه browser او developer دواړو ته واضح او روښانه وي. یعنی semantic element هغه elements دي چې هم په browser پوهیږي هم په developer پوهیږي. یا مونږ ویلی شو سیمنټک ایلیمنټ زمونږ سره هغه ایلیمنټس دي چې هغه مینینګفول وي، معنادار وي، معنا ولري، هغه زمونږ سره سیمنټک ایلیمنټس دي. نو نان سیمنټک ایلیمنټس ته وایي. نان سیمنټک ایلیمنټ هغه ایلیمنټ ته وایي چې هغه مینینګفول نه وي، معنادار نه وي، معنا ونه لري، هغه زمونږ سره نان سیمنټک ایلیمنټس دي. نو هغه ایلیمنټس چې معنا ولري هغه زمونږ سره سیمنټک دي او که معنا ونه لري هغه زمونږ سره نان سیمنټک ایلیمنټس دي. اوس سیمنټک ایلیمنټ زموږ سره کوم دي او نان سیمنټک ایلیمنټ زموږ سره کوم دي. نان سیمنټک ایلیمنټ زموږ سره ډیپ دی، سپین دی، چې ډیپ سپین دواړه معنادار نه دي، یعنی معنا نه لري. او سیمنټک ایلیمنټس چې دي هغه زموږ سره معنادار دي، معنا لري. فارم دی، ټیبل دی، هیډر دی، فیګر دی، فوټر دی، مارک دی، نیمبر دی، آرټیکل دی وغیره. راځو اول په ډیپ او سپین باندې خبره کوو. ډیپ او سپین چې دواړه مینینګفول نه دي، معنادار نه دي. صحیح ده. اوس دلته وایي چې ډیپ ټیګ چې دی دا د HTML د ډاکومنټونو د سیکشن ډیفاین کوي. ډیپ ټیګ د HTML د ډاکومنټونو چې ډیفاین کوي، سیکشن ډیفاین کوي. بل وایي چې د ډیپ ټیګ از یوز as a container for HTML elements. div tag چې دی دا د HTML د elementونو د لپاره as a container څه کیږي، یوز کیږي. یعنی div څه شی دی؟ div یو کنټینر دی. ګوري که زه تاسو ته یو ریلی لایف اگزامپل درکم کنټینر. ګوري بعضې کسان کنټینر د دې دپاره استفاده کوي چې د کور مخې ته ایښي دي، په هغې کې د هغه چوکیدار یا د هغه ګارد په هغه کې اوسیږي. بعضې کسان همدغه کنټینر د کور مخې ته ایښي دي، کور کې ځای نه وي د موټر، په هغې کې خپل موټر دروي. بعضې کسان همدغه کنټینر کې د خپل کور سامانونه ږدي، صحیح ته لوښي ږدي. او بعضې کسان همدغه یو کنټینر دی، سامان پکې له یو ځای نه بل ځای ته څه کیږي، انتقال کیږي. اوس په HTML کې کنټینر څه شی دی؟ دا ډیپ زموږ سره یو کنټینر دی او په دغه ډیپ کې موږ څه کوو؟ HTML ایلیمنټس ږدو او هغې ته موږ څه ورکوو؟ سټایل ورکوو. ګوره دلته وایي د ډیپ از ایزیلی سټایل بای یوزینګ د کلاس اور ID اټریبیوټ. ګورئ په ډیپ کې چې کوم ایلیمنټس تاسو واخلئ، موږ ویلي چې ډیپ چې دی دا از ا کنټینر دی د HTML ایلیمنټس دپاره. نو په دغه ډیپ کې چې تاسو د HTML ایلیمنټس واخلئ او هغې ته بیا موږ څه کولی شو؟ په اسانۍ سره کولی شو چې سټایل ورکو په واسطه د کلاس او ID اټریبیوټ په واسطه باندې. اوس سپین ټګ څه ته وایي؟ د سپین ټګ از لایک د ډیپ ټګ. سپین ټګ چې دی دا د ډیپ ټګ په شانتې دی. نو فرق څه شی دی؟ ګوري په ډیپ ټګ کې موږ ویلې چې ډیپ ټګ چې دی هغه مینینګفول نه دی، بل کله چې تاسو په ډیپ کې څه واخلئ، د HTML ایلیمنټس واخلئ، نو هغې ته موږ په اسانۍ سره چې کولی شو؟ سټایل ورکولی شو. د څه په واسطه باندې؟ د ID او د کلاس اټریبیوټ په واسطه موږ کولی شو چې په اسانۍ سره سټایل ورکو. همدغه شان سپین ته هم موږ کولی شو چې تاسو غواړئ چې سپین کې تاسو څه اخیستي هغې ته سټایل ورکوئ، نو د ID او کلاس اټریبیوټ په واسطه باندې په اسانۍ سره کولی شي چې سټایل ورکوي. اوس فرق څه شی دی؟ فرق دا دی چې ډیپ از یوز ټو سلیکټ ا بلاک اف ټیکسټ اینڈ سپین ټګ از یوز ټو سلیکټ انلاین ټیکسټ. ډیپ ټګ چې دی دا د بلاک اف ټیکسټ لپاره یوز کیږي او سپین ټګ چې دی د انلاین ټیکسټ لپاره یوز کیږي. صحیح ده. اوس راځو سیمنټک ایلیمنټس ته. سیمنټک ایلیمنټ کې زموږ سره اول دی فارم. فارم څه ته وایي؟ په دې باندې موږ الریډي کار کړی دی، نو لینک درته د ویډیو ډسکرپشن کې درکومه. تقریبا 45-15 دقیقې ویډیو ده،
فول ایکسپلینیشن پاګه کې ست پلیټفارم کې څومره خبرې چې راځي څنګه کولای شو لوګین پیج جوړ کو مکمل خبرې مونږ پاګه کې کړې دي صحیح ده ټیبل کې هم مونږ الریډي کار کړی دی لینک د ویډیو ډسکرپشن کې در کومه کچې ته دا دواړه ویډیو تاسو نه کتلی وی ګوري ټیبل هم تقریبا 1.5 دقیقې ویډیو دا هم ده او هر څه پکې مونږ څه کړی دي ویلي دي بل زموږ سره هیډر دی فیګر فوټر په دې باندې خبره کوو ښه زه راځم ویس کوډ ته اول هیډر ته راځو زه په سکرین لږ نږدې کم تاسو ته هیډر فرض کړئ د هیډر کې زه ورته وایم چې ویلکم ټو مای یوټیوب چینل کنټرول اس راشه ویب پیج ته د ریفریش کا صحیح ده دا زموږ سره هیډر دی راځم دیتا سټایل ورکوم ملګرو مونږ ویلیو کله چې تاسو غواړئ HTML ایلیمنٹ ته سټایل ورکړئ نو په څو طریقو سره کولای شئ چې سټایل ورکړئ ویډیو سټاپ کوي او وای زه درته وایم که چېرته مو ویډیو نه وي کتلي چې څنګه کولی شو HTML ایلیمنٹ ته سټایل ورکو نو لینک درته د ویډیو ډسکرپشن کې درکوم په درې طریقو سره موږ کولی شو HTML ایلیمنٹ ته سټایل ورکو یو زموږ سره انلاین و چې تاسو دلته کې څه ورکوئ سټایل ورکوئ دې ځای کې سټایل اټریبیوټ واخلئ او دلته څه ورکوئ سټایل ورکوئ یو زموږ سره انلاین و دا زموږ سره انلاین شو انټرنل دا دی چې تاسو په هیډ کې سټایل ټګ اوپن کې بیرته کلوز کې د دې په مابین کې څه ورکوئ سټایل وکوئ او په دغه ایلیمنټس باندې څه کوي اپلای کوي او بل زموږ سره ایکسټرنل مطلب دی پیج نه باندې تاسو یو بل پیج جوړوئ هغه ته چې هر څه نوم دی اما ایکسټنشن شوي .css وي او هغه کې کوم سټایل چې تاسو لیکئ هغه په دلته په HTML ایلیمنٹ باندې څه کوي اپلای کوي هغه زموږ سره ایکسټرنل راځي نو که چیرې پینه پوهیږئ نو د ویډیو ډسکرپشن ته لاړ شئ نو ان شاء الله چې پوه بشئ او بل زموږ سره دا سټایل چې دی دا زموږ سره کوم سټایل دی دا چې اوس مهال لګیم دا زموږ سره انټرنل دی نو زه ورته وایم ګوره دلته زه ورته وایم چې هیډر ته څه ورکا هیډر ته بیکګراوند کلر ورکا بیکګراوند کلر ورته څه ورکا زه ورته وایم فرض کړه ګرین کنټرول اس کا راشه ویب پیج ته ګوره ریفریش کا ګرین واخست صحیح شو اوس زه راځم او دلته زه یو ارټیکل اخلم دلته ارټیکل نه نیوی بار اخلم دلته مې نیوی بار واخسته او دې ځای کې زه ورته وایم چې ما ته څو دانې زما داسې یو څلور دانې پکار دي یو بل ملګرو د دې اسانه طریقه درته وښیم زما څلور دانې پکار دي ایچ ریپ مې څلور پکار دي تاسو ای ولیکئ او ضرب څو دانې پکار دي فرض کړئ زما څلور پکار دي څلور ضرب ای ضرب څلور ولیکئ او انټر پریس کړئ تاسو به څلور دانې ولیکلی شي داسې صحیح ده اوس زه دلته ورته لیکم دلته لیکم هوم دلته لیکم اباوټ تاسو چې هر څه لیکئ فرض کړئ دلته به زه ورته ولیکم چې کورسز او دلته به ورته ولیکم کنټیکټ کنټرول اس کا راشه ویب پیج ته او ریفریش کا صحیح شو دا زموږ سره نیوی بار شو اوس د دیو په لاندې لاین راغلی دی صحیح ده ګورئ دلته وګورئ دغه نیوی بار دی زموږ سره دا وګورئ دا زموږ سره نیوی بارز دي اوس وګورئ دلته کې لاین نشته لاندې که نه او بل څومره فاصله هم لري که نه دلته هم باید دا لاین نه وي یو دویم د دې منځ کې باید فاصله راشي صحیح ده نو زه بیرته راځم دلته ورته وایم دې ځای کې به زه د سټایل ټګ چې دی کوم سټایل چې دی دلته به تاسو راشئ ورته وبلیکئ نیوی بار کې کوم ای ټګ چې دی هغې ته دا فډینګ چې دی څومره ورکه فډینګ ورکه 10 پکسلزه کنټرول اس کا راشه ویب پیج ته ریفریش کا وګورئ سپیس یې واخست اوس زما دا لاندې لاین نه دی پکار نو چې لاین نه غواړې ورته ووایه ټیکس ډیکوریشن ماته نن کا راشه ټیکس ډیکوریشن ماته نن کا راشه ویب پیج ته ریفریش کا وګورئ ټیکس ډیکوریشن هم لري اوس راځو آرټیکل ته دلته ورته وایم آرټیکل او دلته H1 اخلم دلته ورته وایم ویب ډیولپمنٹ by حکمت الله سراج کنټرول اس کا راشه ویب پیج ته ریفریش کا صحیح شو اوس زه دا کافی کومه کنټرول سی او په دغه آرټیکل کې د نن بل نور اخلم صحیح ده دلته ورته وایم دا زموږ سره H2 ده صحیح ده او په دې کې دلته یو پیراګراف اخلم او دلته ورته وایم لورم 20 کنټرول اس کا
راشه به پیج ته ریفریش کړه. صحیح شو. زه به لیک نږدې کړم. راځم دلته دا زه کاپي کوم، کنټرول سی او دلته لاندې کنټرول وی مې کړ. راځم دلته دې ځای کې زه دې ته وایم HTML، دا زه CSS دلته لیکم CSS او دلته هم لیکم جاوا سکرپټ. صحیح شو. اوس راځم دته یو کلاس ورکوم، دته کلاس ورکوم فرض کا 1 مې ورک. صحیح شو. او د دې په منځ کې کوم نور آرټیکلز چې دي دته به زه کلاس ورکوم 2، دا به زه کاپي کوم او دغه کوم دا نور چې دي درې وانه ته به کلاس سیم کلاس ورکوم. راځم دلته ورته وایم چې ډاټ 1 په نوم باندې چې کوم کلاس دی هغې ته بیکګراوند کلر ورکه، بیکګراوند کلر ورته ورکه. بس دا یو کنټرول ایس یې کړه، راشه ویب پیج ته او ریفریش یې کړه. اوس دلته بیکګراوند کلر یې واخیسته، خو دا زموږ سره بیل یو آرټیکل دی، دا بیل دی، دا بیل دی او مین آرټیکل دا یو دی. صحیح ده. نو د مین آرټیکل کې دا نور چې دي دا نور باید یو بل رنګ ولري تر څو موږ پوه شو چې دا موږ سره نور آرټیکلز دي. نو دلته زه ورته وایم چې ډاټ 2 ته څه ورکه، ډاټ 2 ته بیکګراوند کلر ورکه، بیکګراوند کلر ورته څه ورکه، دته به سپین ورکم. کنټرول ایس یې کړه، راشه ویب پیج ته ریفریش یې کړه. صحیح شو. اوس دغه لاندې بیکګراوند کلر هیڅ نه ښکاري، یعنی دلته راشه، دلته تاسو ورته ووایئ دې ځای کې چې دې ته مارجن ورکه، مارجن ورته ورکه 0 پکسل، پډینګ ورته ورکه 10 پکسل. صحیح شو. کنټرول ایس یې کړه، راشه ویب پیج ته ریفریش کړه. اوس صحیح شو نه. اوس دلته راشه ورته ووایئ چې ډاټ 1 کې کوم H1 چې دی، صحیح ده، کوم H1 چې دی هغې ته مارجن ورکه، مارجن ورته ورکه 10 پکسل او پډینګ ورته ورکه، پډینم ورته ورکه 10 پکسل. دواړه مې 10 پکسل کړه. کنټرول ایس یې کړه، راشه ویب پیج ته او ریفریش یې کړه. اوس ورته وایم چې دا چې دی دغه مارجن او پډینګ دا په دې بل کلاس باندې هم اپلای کړه، په دې 2 باندې هم څه کړه اپلای کړه. صحیح شو. اوس دلته راځم د 2 ته، دې ځای کې زه ورته وایم چې ډاټ 2 په نوم باندې کوم کلاس چې دی په هغې کې H2 په نوم باندې یو هیډینګ دی او یو پیراګراف هم دی پکې. دغه دواړو ته مارجن ورکه، مارجن ورته څومره ورکه، پر که 15 پکسله او دوی ته فونټ سایز ورته ورکه فرض که 90%. کنټرول ایس یې کړه، راشه ویب پیج ته او ریفریش یې کړه. دلته ورته ووایه چې دلته کنټرول ایس، راشه ویب پیج ته اوسې ریفریش کړه. نو ګورئ څومره مزیدار راغی. نو دلته دا زموږ سره مین آرټیکل دی. صحیح ده. دا چې دی ټول یو آرټیکل دی او په دې آرټیکل کې بیا مونږ یو بل آرټیکل اخیستی دی، 3 آرټیکل هم واخیستی دي. صحیح ده. 3 دانې آرټیکلونه مونږ واخیستل. دا یو زموږ سره نوی بار شو. صحیح ده. دا زموږ سره نوی بار دی او دا بره زموږ سره هیډینګ شو. دلته به زه اوس راوړم فوټر. دلته به زه فوټر زه به راشم دلته کوم فوټر چې دی دا به زه کاپي کړم، کنټرول سی، دا به شم پیج دلته به دا به زه کنټرول ایکس کړم، دلته به زه واخلم سپین، کنټرول وی، کنټرول ایس یې کړه او دلته یو هغه ورته ورکړه، دلته یو کلاس ورکړه او دلته کلاس ورته فرض کړه ورکړه فوټر. راشه دلته سټایل ته او دلته ورته ووایه چې ډاټ فوټر په نوم باندې کوم کلاس چې دی هغه ته بیکګراوند کلر ورکړه ګرین، بیکګراوند کلر ګرین ورکړه. کنټرول ایس یې کړه، راشه ویب پیج ته او دا څه کړه ریفریش یې کړه. نو دلته وګورئ دلته کې زموږ سره هیډر هم راغی. زه دلته ورته وایم په ډاټ د فوټر کې چې کوم سپین ټګ دی، صحیح ده، سپین ټګ چې دی
هغه ته بیک ګراوند کلر ورته ورکا ټومیټو کا کنټرول اس کرا شوی پیج ته ریفریش کی صحیح شو. اوس دلته ورته وایم چې دې ته پډینګ ورکم 10 پکسل کنټرول اس کرا شوی پیج ته دا هم ریفریش کا وګورئ څومره زبردست راغی. اوس راشي لاندې د ځکه ورته وایا چې دلته سو کا یو سودانه بیا راته واخلا کنټرول اس را شوی پیج ته ریفریش کا صحیح شو. دا زمونږ سره هیډر نیوی بار آرټیکل او فوټر راځو سلایډ تاسو زمونږ سره پاتې فارم ټیبل دا خو به تاسو ولته وګورئ ډسکرپشن کې ته لینک درکوم. هیډر شو فیګر پاتې کمپیوټر مو شو مارک خدا ګوري راځو اول فیګر ته بلکې تاسو به کتابونه لیدلې وي. ګورئ دلته وایي د ځکه ګورئ a simple electric current is shown figure 1.1 it is consist of three basic component battery lamp connecting wire. ګورئ دلته کې وایي په دغه وایر او دغه سوري په دغه شکل کې فیګر 1.1 کې څو ګورئ دا وګورئ الیکټریک کرنٹ چې دی دلته وګورئ دا وای دی نو دا خو به تاسو د لیدلې وي. وای دلته زموږ سره یو سمپل الیکټریک کرنٹ دی چې په دغه شکل کې تاسو کتای شي چې له دریو کمپوننټونو نه جوړ شوی دی چې زموږ سره هغه څه دي بیټري ده لیمف دی او کنیکټینګ وایرز دي دا تارونه دي صحیح ده. و په دغه شکل کې وګورئ نو په همدغه شانتي خبرې موږ څنګه کولی شو یا همداسې موږ یو څه لیکو په HTML کې هم باید موږ ولیکلی شو که نه چې موږ دغه شانتي یو شکل ته ورکو مثلا یو پیراګراف لیکو ورته په دغه شکل کې وګورئ چې مثلا دا خبر لکه څنګه چې هلته لیکلی شوی. ګورئ زه راځم دلته او همدغه کار موږ دلته هم په HTML کې هم کوو. دلته BR اخلم BR او BR صحیح شو. او دلته زه ورته وایم فیګر صحیح ده او دلته به زه پر یو پیراګراف واخلم لورم صحیح شو. او دلته به زه دې ځای کې دلته به زه یو ایمیج راوړم ایمیج او دلته ورته وایم په همدې فولډر کې ایمیج په نوم باندې فولډر دی او په هغې کې PNG په نوم باندې دا ایمیج ماته راکړه. کنټرول اس یې که راشوې پیج ته دا زموږ سره دا ریفریش که ګورې دلته به دا ایمیج راشي صحیح شو ایمیج راغی. اوس زه دلته ورته وایم چې دلته دې ځای کې زه ورته وایم چې پکپشن صحیح ده او دلته زه مثلا پکچر فیګر نمبر 1.10 مثلا داسې یو څه مې ورته ولیکل او دلته ورته وایم لورم 5 کنټرول اس راشوې پیج ته ریفریش کړي صحیح شو. ګورئ هغه شانتې راغی. اوس دلته دې ځای کې زه ورته وایم دلته چې تاسو په فیګر 1.10 کې دا خبره وګورئ صحیح ده. کنټرول اس راشوې پیج ته ریفریش کړي وګورئ صحیح ده. دلته دا فیګر شو. اوس نه دی دلته زه ورته وایم دا دې ته زه یو رنګ ورکوم. ګورئ کنټرول ایکس مې کړ دلته زه لیکم مارک کنټرول وی کنټرول اس راشوې پیج ته ریفریش کړي صحیح شو. نو دا ګورئ دلته کې یو رنګ یې واخیسته دغې ته څه ویلی شي مارک دلته کې مونږ په ویلې صحیح ده مارک دا زموږ سره مارک دی چې تاسو که دا هایلایټ مو که نو پاتې شو زموږ سره څه پاتې نه دي هیډر مو شو فیګر فوټر دا ټولو شو پاتې شو ډیپ زموږ سره سپین خو مې راته دلته کار صحیح شو که دا زموږ سره شی شو سپین شو ډیپ ته ګوره راځم دلته زه دې ځای کې زه اخلم ډیف او ډیف کې دلته زه اخلم فرض کې یو پیراګراف مې واخیست د پیراګراف نه بره دلته زه یو H1 اخلم او دلته H1 کې فرض کې دلته زه ورته وایم داسې یو څه لیکل مې وکړل او راځم دلته زه یو پیراګراف لیکم صحیح شو او دا مې دلته زه یو کلاس ورکوم دلته به زه یو کلاس ورکم او دلته به زه ورکم فرض که ورته وایم چې ډیف 1 کنټرول اس یې که راشوې پیج ته ریفریش یې که دلته وګورئ زما سره دا زموږ سره هیډینګ شو دا پریږدئ. زه اوس غواړم چې په دې دواړو باندې یو څه اپلای کړم مثلا د یعنې یو شان سټایل پې اپلای کړم. نو راځم دلته د
دلته سټایل دلته زه ورته وایم چې div1 په نوم باندې کوم کلاس چې دی هغې ته بیکګراوند کلر ورکه هغه ته بیکګراوند کلر ورکه ټومیټو کنټرول اس یې که راشه ویب پیج ته ریفریش وګورئ دواړو یو شان کلر واخیسته نو اوس دا مثلا تاسو چې راځئ او دې ته هر یو ته بیل بیل کلر ورکوئ نو دا به ډېره ګرانه شي نو دې دپاره څه کوو موږ ډیپ یوز کوو بس که زه ورته وایم چې دې ته دومره فونټ سایز ورته ورکړه صحیح ده اوس چې په دغه ډیپ کې تاسو څه واخلئ هر څه چې تاسو واخلئ هغه ټولو باندې دغه څه کېږي اپلای کېږي ګوره زه راځم همدې ډیپ ته او دلته ما دا کاپي کړه کنټرول سی او دلته راغلم دلته مې پیسټ کړه کنټرول اس یې کړه راشه ویب پیج ته ریفریش یې کړه هر څومره پاراګرافونه چې واخلئ نو ټولو باندې دا څه کېږي اپلای کېږي نو دا زموږ سره سیمنټیک الیمنٹ او نان سیمنټیک الیمنٹ یو ځل بیا درته وایم هغه الیمنټس چې معنا ولري سیمنټیک دي او هغه الیمنټس چې معنا ونه لري هغه زموږ سره نان سیمنټیک دي چې نان سیمنټیک الیمنټ زموږ سره ډیپ دی سپین دی او سیمنټیک الیمنٹ فارم ټیبل هیډر فیګر فوټر مارک نیمه بار آرټیکل وغیرہ چې فارم او ټیبل ویډیو د سره حتما وګورئ لینک درته ویډیو ډسکرپشن کې درکوم